د وهم د بیمارۍ د ختمولو دپاره یو قسم ساختونه درته ښیمه او یو قسم د قرآن مجید یو آیات دی زیم درته ښیم په قرآن مجید کې هغه ځای راواړوئ هغه ځای نه په اسان سره تاسو زدولی شي. دلته په دې لیکلو کې ماته ډېر سخت تکلیف کېږي دلته مې ورته لیکل خو دا زبر زیر کول په دې موبایل کې کول نو دغه چې کوم دی اپشنونه ډېر زیات وخت زمانه اخلي. نو زه درته په قرآن مجید کې د دې ځای ښیم هغه ځای کې دغه چې دی آیت مبارک تاسو راواړوئ او انشاءالله چې د وهم هر قسم بیماری د ستاسو وي الله جل شانه به د وهم د تمام بیماری د ستاسو ختمي کی. وهم یو ډیر خطرناک بیماری وي او داسې بیماری وي کله چې یو انسان په دې کې مبتلا شي نو هغه ته ډیر زیات چې کوم دی هغه چې دی د پریشانو سره مخامخ وي او بعضې کسان ذهني مریض وي. نو که ذهني مریض وي د وهم بیمار وي یا دغه رنګ بیمار وي نو د دې نه علاوه یا دغه رنګ د دې چې کوم دی کم چې کوم دی مشابه چې کوم دی هغه بیماری وي یعنی څوک چې کوم دی سوچونه او فکرونه ډېر زیات کوي د هغوی دپاره هم تاسو د عمل کولی شئ او د دې تاسو ته مکمل اجازه شته دي. په نیک نیت په نیکه ارادې سره تاسو که د دې چینل دا تمام اعمال کوئ تاسو ته مکمل اجازت بالکل تاسو کولی شئ. لیکن که تاسو د دې وظایف وغیره نه غلطه پیدا واغشته د قیامت په ورځ باندې به بیا زه د ستاسو نه خلاص یم تاسو به د خپل ځان په خپله ذمهواري یې بیا. راځه دغه آیات مبارک هم درته ښیمه او د وهم د ختمولو دپاره چې دا کم ساختونه دي نو هغه ساختونه هم درته ښیمه. د ټولو اول تاسو به چې هر یو کس وي په یو نیک انسان باندې به د سوره قاف ولیکي او په هغه انسان او بیا به هغه په پاکو اوبو باندې ووینځي او هغه انسان باندې به دا اوس کې چې کم انسان د وهم بیمار وي وهمي وي ډېر زیات یا سوچونه ډېر زیات کوي یا فکرونه ډېر زیات کوي وغیره په هغه انسان باندې به دا اوس کې او د هغې نه علاوه سحر او ماښام که یو انسان په باندې بل کس د می ناغوله پکار دی چې سحر او ماښام دغه آیات مبارک دی اوس درته دغه ویم آیات مبارک ویم او د دې هغه طریقه هم درته ښیم نو که بل کس پې د می نو په دې طریقې سره بیا کې آیات مبارک دا دی بسم الله الرحمن الرحیم ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. سوره یونس آیات نمبر 1 قرآن مجید کې سوره یونس راواړوه 1 نمبر آیات کې داشته دی. دا آیات مبارک به د هر منځنه پس 11 پیرې وي او د دین پس به بیا قل اعوذ برب الفلق صورت او قل اعوذ برب الناس صورت دا به هم 11 پیرې وي او بیا به دا دې باندې چې دا کم مریض وي هغه مریض به دې باندې بیا تاسو دموي. نو د وهم دا بیماری دپاره یو ډیر مستقل او ډیر چې کوم دی زبردست علاج دی. اوس یو انسان دی او هغه په خپله دا کوي وي د اعمال زه چې دی هغه په خپله وکم نو هغې په خپله هم کولی شي په نیک نیت او په نیکه ارادې سره وکړه. سورې قاف په ولیکي ځان باندې به پر غزونه غوټې نه راولي. بعضې کسان هسې بېڅه په ځان باندې پر غزونه راولي یاره هلته کې یو مولي صاحب هغه به چاته خوري ساختونه پته نشي چې هغه به څه خوري والله خلم نه هغه چې یو کس وڅکل نو هغه باندې بیا چې کوم دی غوټې راغلی. دا خبر یاد ساتئ چې کله د قرآن مجید آیات وي یا د حدیث مبارک نه یو ثابته ټوکړه وي او هغه تاسو ولیکله اوبو کې م ووینځله تاسو وڅکله نو دې کې شفا وي ښه په دې پوهېږئ دې کې شفا وي. کم چې دا دغه ساختونه ډېر زیات اقسام وي څه پکې داسې ساختونه وي چې هغه په خلکو باندې جادو شوي وي د جادو والا ساختونه هغه کو تاسو اومس کې زه به انشاءالله کوشش کوم
چې یو داسې دې باندې یو داسې ویډیو جوړه کړم چې کله هغه وظیفه تاسو سحر او ماښام کوئ نو جادو تعویض کوډې ساختونه هېڅ څیز به تاسو باندې اثر نه کوي خو لیکن غلط څیزونه کم چې دا صحیح څیزونه هغه به تاسو باندې اثر کوي نو جادو کوډې وغیره دا څیزونه به تاسو باندې بیا اثر نه کوي زه کوشش کوم چې دې باندې عنقریب ویډیو جوړه کړم نو دا سورې قاف په ته ولیکي که په پلیټ کې د ولیکو ډېره ښه ده که په پلیټ کې نه لیکي نو په کاغذ باندې ولیکه او بیا هغه په دغه باندې اوبو باندې ووینځه په پاکو اوبو باندې ووینځه او که ممکنه وي د زمزم اوبه که د سرې ډېره ښه ده که نه نو دغه رنګې د پاک وي په دغه باندې اوبو باندې ووینځه او بیا هغه اوبه وڅښه او د هغې نه پس سحر او ماښام نه بیا د هر منځه نه پس دا کس په خپله 11 پیرې دغه آیات مبارک وي د سورې یونس آیات نمبر 1 او 11 پیرې دی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا سورتونه پوره وي ان شاء الله چې د وهم د سوجونو د فکرونو هر قسم بیمار وي الله جل جلاله به د دې په برکت سره ښه یو ښکلې مزیدار وظیفه مې درته وښوله هر څوک یې کولی شي هر څوک د دې نه پیدا غشتی شي هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی